الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت تراتلو علامات نخي نخاني بیانی دی، او بیا خصوصاً منگ پاقی کی غٹ علامات شروع کریو. آغا غٹی نخی چی داغین بعد بیا دا سمدس با قیامت رازی یا قیامت با دیر نجدی رازی. پاقی کی منگ دو نخی بین کریوی، یوا دا دجال دا راوتا او داغی تفصیل شیو، بیا داغین بعد دا عیسیٰ علیہ السلام را کوزیده. نو دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکیم اکثر خبری بین شیوی وضاحت شیو، بلکہ بدغ موضوع کی دو نشست شیوی. عیسیٰ علیہ السلام بسنگ را کوزیگی، کلب را کوزیگی، پا کمزی کی برا کوزیگی، او پا کم موز کی با آغا دا مہدی پا امامتی کی موز کی، او دجال بسنگ مرداری، پا کمزی کی بے مرداری، او ولی با عیسیٰ علیہ السلام بیارا کوزیگی، حکمت پا کسی دے، او سمر وقت بی دا مسلمہ تیرشوی درس کی تفصیلا بیان کرو. سمر وقت با تیرے سلویخ کالا، اگر که مسئلہ سدا اختلافی دا، یو قول وکالا او بل سلویخ کالا، کو منگو راجح دا دے چی سلویخ کالا با عیسیٰ علیہ السلام پس مکہ باندی تیرے. سیرت تا عیسیٰ علیہ السلام بیان شیو چی سسا کارون بکی، دغشان داغ بدنی صفات دم بیان شیو. او بیا آخرنی خبر دا بیانی دا چی باز نخی دا قیامت وڑی نخی دا با دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی رخکارکی. عیسیٰ علیہ السلام بئی او دا نخی با رخکارکی گی. منگا ایک ایسو پینزی ذکر کردی، یوا چی ونا و گٹا دا با دا مسلمان سرا خبری کئی پا کم ٹیم کی کلا چی جنگ روانی دا یهود سرا، یهودیان با پٹیگی دا ونینا دا گٹینا شاتا، نو ونا و گٹا با دا مسلمان را بلی چی را شدلتا یهودی دے او مڑی کا. دوی منخ منگ دا ذکر کرو چی مال با دیر زیاد شی، لکه سنگ چی حدیث کی او منگ بیان کرو چی لا یجدو احدن یأخذها من، دیسی با سوک نی چی داغا سڑینا صدقه واخلی، سوک چی دا صدقه گرزی. دری منخ منگ دا بیان کرو چی خزی با دیری شی و سڑی با لکشی، تردی چی دا سلویختو خزو با یو مشری یا دا پنزوس و خزو، نو پنزوس خزی با یو سڑی بی یا با سلوی خزی یو سڑی بی. نداغی وجم ذکر شیو چی وجه صدا. بیداغین بعد سلورم نخمونگ دا ذکر کردو چی مدینی والا با دا مدینی نا اوزی، او مدینه با سو کالا شڑا برتی سلویخ کالا. حدیث پی مونگ ذکر کردو کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی لتدعونها مذللتا 40 عاما للعوافی، دا مدینه با تاسو سلویخ کالا پریده خالی شڑا، او پا دی که بسیب درندگان او مارغان او زناور او ساروی و پکی گرزی. پینزم نخوا و خیرنی سا ذکر شیوا، یو سجده با منزکی نبی زمان خلق ہوئی چی منزکی دا خپیل اندی کسیلی ننواتنو منز خرابی. اللہ المستعان. دا دی اشی دلاسا، دا دی موبایل دلاسا منزونا درسونا دینداری ارس گڑ ورشو، ارس گڑ ورشو. نو اللہ دی مسلمانوں پا حال بانی رحمو کی. داغین بعد بیا پینزم نخ منگ ذکر کردو او آغا خیرنی و پا آغا درس کی او آغا سنخوا
یوه سجده به د دنیا او دنیا کې چې څه د هغې نه به ګورئ لکه حدیث پې ذکر شوی چې حتی تکون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا وما فیها د عیسی علیه السلام په زمانه کې به یوه سجده دنیا کې چې څه دي دنیا او دنیا کې چې څه دي د دې نه به ګورئ وجه ذکر شوې وه چې ولې به دا یو سجده دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه به ګورئ ښه د هغې نه بعد دا پنځه نښې شوې که نه نو دا شپږمه اوومه اتمه نهمه لسمه او یولسمه دا شپږ نښې به ذکر کوو بیا به په دې باندې دلایل ذکر کوو یو به د عیسی علیه السلام په زمانه کې الله ټول دینونه ختموي سوای د دین اسلام نه دویم امن بخور شي دا نه خبره ښکاره کي څلورمه د ځمکې نه به ناشنا برکات راوځي نهمه مال به ډېر زیات شي لسمه دا چې د خلکو په زړونو کې چې کوم بغض او حسد دی او کینه ده دا به ختمه شي څو نښې شوې لس شوې لس یولسمه نښه دا شوه چې جنګونه به ختم شي قتل و قتال به ختم شي په دې باندې ډېر دلایل دي اکثر ما تیر شوي درس کې ذکر کړي ځکه ما تاسو ته وایي چې هغه حدیثونه به په ذهن کې ساتئ لکه یو حدیث موږ بیان کړی د ابو هریره رضی الله عنه چې دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والذي نفسي بيده په هغه الله مې دې قسم د چا په لاس کې چې زما ساه ده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا نږدې دی چې په تاسو کې د مریم زوی څوک دی عیسی علیه السلام راکوشي ابه فیصلې کوي او د عدل او د انصاف فیصلې به کوي فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیه صلیب به مات کړي څنګه به ماتوي دا ما تېر شوي درس کې وضاحت کړم خنزیر به وجني ولې به یې وجني د هغې جواب شوی ویضع الجزیه او ټکسونه به ختم کړي ولې به ختمیږي د هغې جواب شوی ویفیض المال مال به ډېر زیات شي حتی لا یقبله احد تر دې چې څوک به دا مال قبلولو والا نه وي نو دا یو دلیل شو یو روایت کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دی ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد الله اکبر د عیسی علیه السلام په زمانه کې به حسد بغض کینه دشمنی دا به د زړونو نه وځي حسد بغض کینه دشمنی دا به د زړونو نه وځي الله اعلم د دې ماته یو څو وجې ښکاري د خلکو کې چې به د داسې ناشنا محبت پیدا کېږي او دا کینه او حسد او د هر څه به ختمېږي یو وجه خو دینداري ده کله چې انسان دیندار او د الله نه یېرېږي دینداران خو براینا هم شته خو هغه دینداره موږ وایو چې په صحیح معنو سره دیندار او د الله نه یېرېږي نو د دې زړه الله د کینې نه او د حسد نه او د بغض نه صفا ساتي وجه دا ده چې ده ته پته حسد ولې کومه دا نعمت خو دې کس الله ورکړی او په اصل کې حسد کوونکی اعتراض کوونکی دی په تقدیر د الله باندې چې الله لیکلی نو حسد ولې کو د مسلمان سره بغض او کینه دشمني ده ګناه ده ولې دا کار کو نو یو غټه وجه دینداري ده دا خو واضحه ده دویمه وجه د چا ذهن کې راځي مال به ډېر شي بارک الله فیکم مال نه دې فتنې دی الله موږ ساتي زوی د پلار سره ورانیږي او د پلار د زوی سره ورانیږي او د رور سره ورانی شي او
او د تره سره به دې ورانه شي، د ماما سره به دې ورانه شي، د ښځې سره به دې ورانه شي د دې مال د لاسه. دا ډېره خطرناکه فتنه ده، ډېره خطرناکه. د پلار بچي ته پرته ده د مال د لاسه په زړه کې، او بچي پلار ته پرته ده په زړه کې د مال د لاسه. هغه خوږه رشته، قدرمنه رشته، هغه هم د دې مال د لاسه ګډوډه شوې ده. ولې پلار دا کار وکړو؟ ولې ماله دې شي کې حصه رانه کړه؟ دا شی ماله ولې رانه کړو؟ ولې هلته دا ماله وکړو؟ ولې هلته دا ونه کړو؟ او دغه شان پلار وایي دې کسې زما نه پیسې پټوي، دې کسې مزدوري کوي بل ځای ته یې وړي، دې کسې ځان له پټې ځمکې واخېستې او د ده وکړو د دغه وکړو. ګوره هغه پاکه رشته، ښایسته رشته، هغه د څه د لاسه خرابه شوه؟ مال د لاسه. ورورولي خو خرابېږي، دې خو شک نشته. وروروليانې خو زمونږ خواله اکثر دا ملګري وران شي نو راشي د صلح جوړ جاړي دپاره، نو د رور او د رور سره خو اختلافات د دې خو تپوس مه کوه. څه مسله ده لکه دا خو ستا رور دی، یو وینه دی، یو مور پلار نه پیدا ده په شراکت کې پیسې پټې کړي، هغوی زما دې په الله قسمي که ما پټې کړي. نن و تا چې هلته ویزه او تا چې سعودي ته لاړ او تا چې کور جوړ کړه او تا چې وړوکی ما چې مزدوري کوله، تا چې هلته ګاډی واخېست او تا چې پلاني ته ده ووې، تا چې قرضې راواخېستې ما چې قرضې ورکړې، ټوله دنیا او دنیا. دا لویه فتنه ده که نه؟ ځکه خو الله سبحانه وتعالی وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، امتحان دی دا دنیا. خانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي حدیث کې؟ الدنیا حلوة خضرة، دا دنیا خوږه ده او تکه شنه ده. څومره خوږه ده، دومره خوږه ده کوم دنیادار چې د هغوی نه تپوس وکړو څومره خوږه ده، حل به یې درته ووایي. او بله دا صرف خوږه نه ده که نه، لکه خون خو یې خوږ دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منظر کې تکه شنه ده، نو هلته منظر یې ښکلی دی، خون یې مزدار دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فاتقوا الدنیا، نو ځان ترې لرې ساتئ دې فتنې نه، ځکه چې که یې راګیر کړي نو خون یې ګورئ سم مزېدار دی، او که یې راګیر کړي نو منظر یې تک شین دی، وته ته بیا ګران دي. دنیا کې چې راګیر شوې د بچو سره به دې مینه محبت رشته هغوی له ټیم ورکول دا به کم شي. مور پلار سره دې کیدای شي ورانۍ راشي، د رور سره به دې ورانۍ راشي، د ښځې سره به دې ورانۍ راشي. الله به دنه پاتې شي، پیغمبر به دنه پاتې شي، درسونه به دنه پاتې شي. هر قسم عبادت، الغرض هر قسم عبادت دا به دنه پاتې شي چې کله دنیا په دې فتنه کې ونښه او د چا په لاس نه راشي. رب العالمین خو ناشنا وضاحتونه کړي دي او حقیقتونه بیان کړي دي، خو زموږ زړونه بند شوي دي که نه. الله سبحانه وتعالی په سورة العمران کې، په سورة الکهف کې، په نورو ډېرو ځایونو کې الله سبحانه وتعالی د دنیا مثالونه بیان کړي دي، د دنیا وضاحت یې کړي چې دنیا څه ته وایي. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، او ندی ژوند دنیوي مگر د دوکې سامان دی. بالکل الله ورته ګوره دوکې سامان ویل، خو ما ورته بیا زړونه بند شوي دي. الله خو خبره واضح کړې ده د مخکې نه چې ګوره دا د دوکې سامان دی، داسې به پکې نه ورننوځي. ګورې سورة الکهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اے پیغمبر بیان که مثال دوی ته د دنیا. كماء أنزلناه من السماء، لکه د اسمان نه چې سره ورېږي اوبه باران. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، باران چې راورېږي نو فصل ښه کېږي که نه، ځمکه مزېداره شي، تا تخم وکرو، بوټی راوختو، وړوکی و، فاستوى على سوقه، او بیا مضبوط شو، پنډۍ یې مضبوطه شوه او هر څه تک شنه شو. دې ته دنیا وایي. هر څه څه شو؟ تک شنه شو. فاختلط به نبات الارض
فأصبح هشيما تذروه الرياح. اقدم بسیلی راشي غرس تک زیړ شي، والوزي بوستي جوړ شي، میده شي، ریزه ریزه شي. نو دا زما ستا ژوند دی. سړی د دې او د دې څه مطلب شو؟ ژوند د دې سره څه کار دی؟ باران راورېدو، بوټی راښکاره شو، را زرغون شو، مزېدار بوټی و، بیا زیړ شو، ختم شو، ورېجېد. د دې دغه سره څه کار دی؟ د ژوند سره. ژوند هم دغه شان دی. ستا کور کې چې کله بچی پیدا شو د بوټي په شان نه و. دا تخم تا وکرو که نه، بیا دغه بوټی دله الله درکو، نو څومره ورته خوشحاله وي، هر څوک یې بینئ، هر سړی بینئ، او هغه ورو ورو مضبوطېدو مضبوطېدو، په پنډو باندې ودرېدو، ځوان شو، او بیا ورو ورو په کتره روان شو، بیا تک زیړ شو. عمر چې په کتره روان شي 50 نه بری شي، هډوکي کمزوري. الله څه وایي؟ ومن نعمره ننکسه فی الخلق. الله وایي چې څومره عمر زیاتېږي نو دومره ګورې د انسان زه په پیدایش کې کمزوری کومه. ګورې هډوکي وله کمزوري کوي، او رنګ یې خراب شي، سرمن یې خراب شي. دا چې 40 نه بعد واوړي به په کتره روان شي. ومن نعمره ننکسه، عمر یې بره لاړ شي او دی کتره شي. نو نه رنګ هغه د ځوانانو په شاني، او نه زور هغه شاني، نه هډوکي هغه شاني، نه ویښته هغه شان پاتې شي، نه سرمن هغه شان پاتې شي، تک زیړ شي که نه، لکه څنګه چې بوټی څه شي؟ زیړ شي. نو بیا یې ورځ داسې وشي چې دا بوټی سیلی پرې راشي، څه شي؟ ختم شي، وریجي، والوځي، زره زره شي. دغه شان دا انسان چې کمزوری شوی دی، بس یوه ورځ ملک الموت راشي، هر څه ختم شي. ما خبره ده کوله چې لویه فتنه څه ده؟ د مال دی او د دنیا. نو چې اوس مال د سړي سره ډېري، نو دوی د یو بل سره دښمني کوي؟ بیا نه کوي. هلته مال دومره ډېر دی چې څوک یې قبلولو والا نشته. مال دومره ډېر دی، حدیث موږ سره تېر شو چې یو سړی به صدقه راوالي فیطوف بها، وبه ګرځي چې څوک یې والي، خو څوک اخیستو والا نه به. نو دا خلک په څه باندې یو بل سره حسد کوي؟ حسد خو د مال د لاسه دی که اوه ګاډی، اوه بلډینګ، اولو دومره مال، او دوی تنخوات، او دا خو ټولې دا قیسې دي. نو چې کله مالداره شي او ماړه شي، نو بیا دا قیسه هم ختمه شو. دغه شان بله درېیمه وجه چا زړه کې راځي؟ یو خو دا شو چې دینداري، دویمه دا چې مال ډېر شوی، درېیم نه قیامت نږدې دی، نو خلک یېرېږي چې دا قیامت څه دی؟ نږدې دی. نو دغه عیسی علیه السلام دی، دی زموږ سره دا وخت تېرېږي، دی نه بعد به 7 کاله بیا تېرېږي، او بیا به سیلۍ راځي، مؤمنان به ختمېږي، بیا لږ وخت او بیا روان دی قیامت. نو د دې یېرې نه به خلک زړونه یو بل ته څه ساتي؟ صفا به ساتي. خمنګ دا وایي چې ټول دینونه به ختم شي. ویهلک الله فی زمانه الملل کلها. سنن ابي داود کې حدیث دی، الله به د هغه په زمانه کې ټول دینونه ختم کړي سوی د اسلام نه. ثم تقع الامنة على الارض، ناشنا امن به راشي، ډېر ناشنا امن. حتى ترتع الاسود مع الابل، شیر ازمرې دی به ګرځي د اوښانو سره، والنمار مع البقر، پړانګ به ګرځي د غواګانو سره، والذئاب مع الغنم، شرمخان به ګرځي د ګډو بیزو سره. داسې امن به ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، او ماشومانان به په مارانو باندې لوبې کوي، او ماران به له تکلیف نه ورکوي. ولې؟ ځکه چې یو روایت موږ بیان کړی که نه، وتذهب حمة كل ذات حمى، هر هغه شی چې په هغې کې دننه څه زهري، هغه زهر به ختم شي. داسې ناشنا امن به راشي، داسې ناشنا امن. نو دلته دا فایده ده کوي، دا امن به ولې راځي؟ دینداري به عامه شي. بارک الله فیک. امن ولې راځي؟ دینداري به عامه شي. او کم دین به پاتې شي؟
اسلام به پاتې شي، امن به راشي. نو یاده کوي دا خبره، که په ملک کې امن څوک غواړي، که په علاقه کې غواړي، که په کلي کې غواړي، معاشره کې غواړي، نو د هغې دپاره دا شرط دی. الله په قرآن کې ذکر کړی دی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. مضبوط ایمان توحید چې په کې شرک نه وي، اولئک لهم الامن، دې خلکو له الله امن ورکوي. اوس دې کومو ملکونو کې، مسلمانانو ملکونو کې چې بدامني ده، اکثر دا باچایان او وزیران او صدران او دا کینی وایي چې دا بدامني ولې ده؟ څوک وایي دا غریبي او څوک وایي مزدوري به ورکړو، څوک وایي دوکانونه او څوک وایي فیکټریانې به کول او کوسو. او هغه مین موضوع یې کړې ده. مین موضوع دا ده چې څو پورې ستا په علاقه کې، ستا په ملک کې یک یوازې د الله بندګي نه کېږي، هلته امن نه راشي. او ښکلی مثال بلی سعودي عرب والا که نه، د دې ځای نه ما ورته روان شو، زړه کې م رالو. ګوره څومره لوی نعمت دی چې الله په دې ملک کړی دی، هسې نه دی کړی. د شپې په 1 بجې ستا زړه کې رالو چې زما مدینې ته یا زم مکې ته، یک یوازې وځه 9 ګنټې سفر وکړه، څوک د دې څوک نه وایي، یوازې به یې ګورې. مکه مدینه خو پرېږده، خو بیا هم غټ روډونه دي. داسې کلي ته روان شه، داسې علاقې ته روان شه چې په روډ صرف ته روان یې بس، نو الله به یې او ته به یې، او د هېچ چا نه به نه هېرېږي. وجه څه ده؟ وجه توحید دی. وجه د دې ځای د مشرانو د توحید عقیدې دي. دلته درګاهونه دربارونه نشتي، دلته تعویذونه ماویذونه نشتي. د بر ربیع الاول نن هلته خو زموږ ملکونو کې سبا دي، دلته بر ربیع الاول څه جاښه م ولیده، څه شنه لیټونه م ولیدو، څه ځیکې مالوه ولیده چې تقسیمیږي، سبیل م ولیدو، مسجد نبوي خوا کې م څه شور او شغرب ولیدو، د پیغمبر د قبر په خوا کې څه جاښه وشوه. هېڅ هم نشتي. دې ته وایي امن و امان، او دې ته وایي موحدین. دې ته وایي موحدین. دا خلک حقدار دي. په پوره ملک کې بار ربیع الاول دې تېر شي. زه یمه که دا تاریخ موږ داسې معلوم کړی نه وی، نو موږ به خبر شوی نه وی چې بر ربیع الاول پکې له تېر شوی دی. او لاړ شه دا نور ملکونه وګوره، لاړ شه پاکستان وګوره، لاړ شه افغانستان وګوره، لاړ شه ترک وګوره، لاړ شه مصر وګوره، لاړ شه انډیا وګوره، لاړ شه بنګلادیش وګوره، او دا مسلمان ملکونه وګوره، دا سوریا او جزایر او تونس او هر ملک کې دا جا خبره ته میلاوي، او دا ملک ته الله ساتلی. نو خو امن ته یې م وګوره که نه، څنګه امن دی؟ ښځه روانې یوازې، څوک ورته کتی شي؟ نشي. تنګولی شي؟ نشي. یېرېږي د څه نه؟ د قانون نه، د نظام نه. دې ته امن وایي که نه؟ امن هم دې ته وایي. یو سړی کافر دی په دې ملک کې چې کله د روژې میاشي د ښکاره خوراک نشي کولی. نور څه ته وایي؟ امن و امان. نور څه ته وایي؟ په اطمینان او سکون سره ژوند تېرول. او زموږ ملک کې بدامنۍ ته وګوره ځه. نابل اوس د الله په کور کې دماکه وشو. بدامني نور څه ته وایي؟ زه پرون لږ یو موږ چې یو سړی ویرېږي نو وتښتي چېرته؟ جومات ته. نو چې په جومات کې دماکه کېږي نو زه چېرته وتښتم؟ زه چېرته لاړ شم؟ په مدرسه کې دماکه کېږي، زه چېرته لاړ شم؟ دې ته بدامني وایي. وجه بنیادي ډېرې وجې دي. زه دا موضوع نه بیانوم چې بدامنۍ وجې څه دي، خو خبره مخې لراله چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې امن ولې دی. د هغې وجه هغه اسلام، صحیح دین، عقیده د توحید. چې عقیدې زموږ د توحید شوي که نه، دا دربارونه او درګاهونه ختم شي. بیا ته ګوره، سبا ته ګوره زموږ په ملک کې چې کومه غوغا به وي، کوم شور چې به جوړي، او لوی تجارت د بریلیانو روان دی، لوی تجارت. د میاشتې شروع شوې ده، خو 12 ورځې وشوې که نه، روزانه د دوی محفلونه دي. او بیا دا بر ربیع الاول چې ختم شي، دوی محفلونه نه ختمېږي. دا محفلونه به د میاشتې د اخره پورې. نو لیونی دی چې دې ته بدعت وایي؟
لیونی دی چې دې ته بدعت وایي خو ټول کاروبار څه شو بند شو حلواګانې بندې شو په دې بدعت کې د ملک داسې اخته دی او په هغې کې بیا کفریات و شرکیاتو ته پکې خبرې ورسي یا رسول الله دا چغې خو عامه پکې چرېږي ښځې او سړي پکې ګډوډي سندرې پکې ویلی کېږي ډول پکې والی کېږي ډمتوب پکې کېږي چرس پکې خلک سکي اپیم پکې سکي هیروین پکې سکي فحاشي پکې خورېږي او سی چلے جی نن جی وی سرکار دو عالم کی پیدائش کا دن ہے وی سرکار دو عالم پیدا شوی دی ته به ګناهونو کې اخته شوی موږ ټول په دې ورځ خوشحاله یو الحمدلله په دې نعمت موږ خوشحاله یو چې الله موږ له داسې پیغمبر راکړی څوک په دې نعمت خفه دی خو مسلمان نه دی چې په دې خفه دی خو د خوشحالي هم حدود دي که نه د ځان نه خو موږ نوي طریقې نشو راویستي ما تاسو ته یو پیر یو خبره ذکر کړې پته چې تاسو به یاد یې که نه خو ډېره مخکیني بیان کې ما کړې وه ما یې ته لنډه مسله ختمولی شي د یو بریلي صوفي سره د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې او هغه داسې چې کوم ذکر ته میلاو شو ورځه ابو مناظره کوو او کتابونه راوړو او دلیل وایي هېڅ هم ضرورت نشته راشه کېره سوال ته وکړه اولنی دا طریقې زده کوي دا به تاسو لپاره ډېره فایدهمنه اولنی سوال د ده نه دا وکړه وایي دا اختر المنزل په دغه ورځ په کومه ورځ چې پیغمبر پیدا شوی دی دوی ته عید میلاد النبي وایي دا عبادت دی او که ګناه ده اولنی سوال څه دی دا عبادت دی که ګناه نو ګناه ورته وایي ګناه خو نه وایي نو څه به وایي عبادت دی بیا صحیح شو راشه دویم سوال چې عبادت دی نو دا عبادت پیغمبر ته معلوم او که نه داسې په ترتیب به سوال کې که ده ووایي چې معلوم نه و نو بیا وایي ښه ته د پیغمبر نه مخکې شوې نو پیغمبر ته نه و معلوم تا ته معلوم شو نو دا خو دی نشي ویلی نو دی به لازم وایي چې پیغمبر ته معلوم و نو دریم سوال پیغمبر ته معلوم و موږ ته ښوولی دی که نه دی که دی وایي چې موږ ته نه دی ښوولی نو دا خو په پیغمبر باندې بهتان لګوي چې ده خیانت کړی دی ځکه چې عبادت ورته معلوم دی او موږ ته نه دی ښوولی نو دی به لازم وایي چې موږ ته ښوولی دی بس په دې ځای کې اخرنی گزار قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین پیغمبر ښوولی په کوم ځای کې ښوولی او د قیامت سحر به راشي خو دا به ثابت نه شي چې په کوم ځای کې پیغمبر ښوولی ځکه چې شي نه نو څه به وایي کله به یو غر ولي کله به بل غر ولي نو څه به وایي وایي عیسی علیه السلام چې کله د هغه نه قوم دسترخوان وغوښتو چې موږ له دسترخوان راولېږه هغه الله نه دعا وغوښته الله دسترخوان راولېږو نو هغوی د هغه ورځې نه څه جوړ کړو اختر یې ترې جوړ کړو وګوره لمنډه یعنې ګوره وایي پیغمبر موږ ته ښوولی دی ښه چې پیغمبر ښوولی ته خو لاړې لمنډې نصاراو په مذهب کې اوس ګرځي دلته ولې مسله ختمه شوه دلیل دی په دې باندې چې نشته نو خبره مې دې پورې راواغسته چې سبا به تاسو وینئ چې څنګه د بد حل به رواني او په دې ملک کې دا امن او امان او دا قسمه جاخي نشته وجه څه ده وجه د توحید عقیده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دلته فرقې مرقې نشته او نه د فرقې پرېږدي بس دلته یو خبره ده قال الله وقال الرسول وقال الصحابه الله وایي د الله پیغمبر وایي صحابه کرام وایي ځکه خو دا ملک داسې مزېدار دی ته لاړ شه په مکه کې د یو عالم نه د یو مسلې تپوس وکړه او بیا لاړ شه د سعودي عرب بلې برخې ته او بلې علاقې ته یا راشه دلته ریاض ته دلته یو عالم نه تپوس وکړه مکه شین جواب به درکړي وجه دا ده دواړو د جوابونه ولې یو شان دي ځکه چې دواړه چې څه ته واپس کېږي هغه یو دي او هغه څه دي قرآن او حدیث نو زموږ په ملک کې په سوات کې ته تپوس وکړه جواب جدا دی په دیر کې تپوس وکړه د هغه جواب جدا دی درګۍ کې به جدای چارسده کې به جدای مردان کې به جدای پېښور کې به جدای وجه دا ده اسوات کې چې تا تپوس کړه هغه حیاتی و
ادیر کې چې تپوس کړو هغه مماته و، درګۍ کې چې تپوس کړو هغه بریلی و، چارسده کې چې تپوس کړو هغه جماعت المسلمین و، مردان کې چې تپوس کړو نو هغه عثماني و، په پېښور کې چې تپوس وکړو نو هغه بل و. نو دې ټولو هغه کوم ځای ته چې واپس کېږي هغه یو نه دی. جواب دې خبره تاسو ورسېدی و که نه داسې ده که نه ده؟ دا جواب ولې زموږ خلک وایي مولیانو ګډوډ کړي. نو مولیان ولې ګډوډ کړي؟ ځکه چې مولیان په خپله اتفاق په قرآن او حدیث نه دی کړی. که قرآن او حدیث باندې اتفاق راغی نو اختلافات به څه شي؟ ختم شي. نو دا 11 نښې شوې. یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی وتضع الحرب اوزارها، او جنگ به هم ختم شي، قتل و قتال به بند شي. دلته یو مسله زړه ته راځي هغه ده لکه مخکې حدیث تیر شو چې الله به ټول دینونه څه کي؟ ختم کي، او صرف په کوم دین پاتې شي؟ اسلام. نورو حدیثونه دا واضح شو چې بعض مونږ بیان کړي دي چې یو سیلۍ به راشي او د سیلۍ د تفصیل تاسو له سیلۍ ډېره اورئ چې یو سیلۍ به راځي مؤمنان به هغې سره مړه کېږي. دا به انشاءالله آخري نښو کې بیانو. خو کله چې دا سیلۍ راشي حدیثونو کې ښه واضح حدیث راغلي دي نو مسلمانان به مړه شي او څوک به پاتې شي؟ کافران به پاتې شي. نو دې خبرو د هغې سره ټکراو نشته؟ تاسو وایئ ټکراو شته که نشته؟ او بیا کافران د کوم ځای نه رالو؟ نو د دې ډېر جوابات شوي دي. یو جواب امام ابن حجر رحمه الله کړی، وایي عیسی علیه السلام به څو کاله یې په ځمکه باندې؟ 40. بیا چې وفات شي نو خلک به څو کاله ژوند تېروي؟ مؤمنان. په دې 7 کاله کې به بعض خلک مرتد شي. صحیح ده که نه؟ حدیثونه میلاو نه شو ټول. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې به ټول مسلمانان وو. صحیح ده؟ عیسی علیه السلام چې په ځمکه باندې وو نو څه وو؟ خلک مسلمانان. خو چې عیسی علیه السلام کله دنیا نه لاړ نو بعض والعیاذ بالله دین یې پرېښودو. نو کله چې سیلۍ راله او د مؤمنانو نه یې روح واغستو، د مؤمنانو نه یې ساه واغسته، همدغه بېدینه پاتې شو. اوس واضح شو مسله که نه؟ ښه، د هغې نه بعد بله مسله د عیسی علیه السلام سره د هغه زمانې سره څو خبرې تعلق ساتي. یو ده کوم سړی چې به د عیسی علیه السلام ملګری د ده پر الله لوی اجر ورکوي. لکه یو حدیث کې دا راځي چې عصابتان من امتي احرزهم الله من النار. زما په امت کې 2 ټولګي دي چې الله د جهنم نه آزاد کړي دي. نو عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم. یو هغه ټولګي او فرقه چې هند به فتح کوي، او دویم کوم چې به د عیسی علیه السلام په ملګرتیا کې جهادونه کوي او د هغه سره به ملګري. د حدیث امام احمد امام نسایي راوړی. نو یو خو دا خبره یې ساتئ چې کوم خلک د عیسی علیه السلام ملګري دي دوی له به الله لوی اجر ورکوي، د جهنم نه به یې آزادوي. دویمه خبره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د دې خبرې امر کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د دې خبرې امر کړی دی، وایي که تاسو عیسی علیه السلام ولیدو نو زما سلام به پرې ووایئ. او حدیث کې دا راځي امام حاکم رحمه الله راوړی دی، سند جید دی انشاءالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من ادرک منکم عیسی ابن مریم، په تاسو کې چې څوک د عیسی علیه السلام سره ملو شي او دغه دور پرې راشي، فلیقرأه مني السلام، نو زما له طرف نه دې په عیسی علیه السلام باندې څه ووایي؟ سلام دې ووایي. بل دلیل بیم دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انی لارجو ان طال بی عمر ان القى عیسی ابن مریم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما دا امید دی که چېرته الله راله ژوند اوږد راکړو نو زه به میلاو شم د عیسی علیه السلام سره. فان عجل بی موتون، او که چېرته مرګ را مخکې شو او زه وفات شوم، فمن لقيه منکم فلیقرئه مني السلام، نو په تاسو کې چې بیا څوک
د هغه سره میلاو شو نو زما د طرف نه دې څه ووایي سلام دې پې ووایي دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی نو یو دې مسلې ته مې ستاسو پام کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو څو حدیثونو کې دې خبرې وصیت کړی دی وایي که زما په امت کې څوک د عیسی علیه السلام سره میلاو شو نو عیسی علیه السلام ته زما سلام ووایي بله مسله په کوم ځای کې به عیسی علیه السلام وفات کېږي موږ مخکې دا خبره ذکر کړه چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوز شي په کوم ځای کې فلسطین کې اختلاف په دې مسله کې چې دی به دمشق کې راکوزېږي که نه فلسطین کې خو ده دغه دوه اقوال مشهور دي فلسطین کې راکوز شو صلیب یې ختم کو خنزیر یې ختم کو ټکسونه ختم شو امن و امان څه شو عام شو مدینه هم خالی شو ولې خالی شو خلک ټول عیسی علیه السلام پسې تلي نو بیا به عیسی علیه السلام دا ووایي الله اکبر دې خبرې ته هسې چې سړی سوچ وکړي که نه یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د 30 کاله محنت وکړو 14 کاله په مکه کې او 10 کاله مدینه کې نو د سفر ختم یې په څه کو په حج باندې کو چې هغې ته څه ویلی کېږي حجة الوداع نو عیسی علیه السلام به هم دا چل کوي عیسی علیه السلام به بیا ملګرو ته دا ووایي ځئ چې ځو مکې ته مخکې موږ سره حدیث تېر شوی دی ما بیان کړی د هغه په سیرت کې چې هغه به حج او عمره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا به حج کوي یا به عمره کوي د فج الروحا علاقې نه به تلبیه وایي حاجا او معتمر او لیثنینهما یا به صرف حج کوي یا به صرف عمره کوي او یا به دواړه کوي نو سبحان الله یعنی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ژوند ختم کړی دی په حج باندې چې هغې ته حجة الوداع ویلی کېږي نو دغه شان عیسی علیه السلام به هم خپل ژوند ختموي په حج باندې او یا په عمره باندې نو دې نه دا واضح شوه چې عیسی علیه السلام به د شام د طرف نه کوم مسلمانان چې هغه سره وي دوی ټول به توجه هغه د مدینې او د مکې طرف ته چې به دې طرف ته به رارواني عیسی علیه السلام چې کله حج او عمره وکړي او د هغه سره چې کوم مؤمنان هغه وکړي نو بیا به دوی راځي چې ځو مدینې ته الله اکبر ولې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښار دی راشي چې ځو مدینې ته 40 کاله مدینه ګورې شړه پرته وه 40 کاله مدینه شړه پرته ده اوس ورته خلک بیا واپس را روان دي نو ځکه دې ذکر ته یو حدیث بیان کو څنګه چې ګوره په مدینه کې نبوت ختم شوی دی ځکه چې هغه کوم چې خاتم النبیین هغه په مدینه کې ښخ کړی شوی د هغه نه بعد بل نبي نشتی نو دغه شان د عیسی علیه السلام په دور کې شریعت او دغه ښایسته دینداري او دغه ښایسته زمانه دم په مدینه کې به ختمېږي حدیث کې در راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الایمان لیعرض الى المدینه کما تعرض الحیة الى جحرها مدینې ته ایمان داسې را واپس کېږي لکه څنګه چې یو مار خپل سوړي ته واپس کېږي د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وایي مدینې ته ایمان داسې را واپس کېږي لکه مار چې سوړي ته واپس کېږي نو څنګه را واپس کېږي ولې د مدینې نه ایمان تللی دی څه خلک ترې وتی دی بیا به راځي مدینې ته ډېر اوچت ښار دی مدینه ډېر فضایل دي چېرته الله مې مقرره کړی دی مدینې فضایل به بیان کړو الله دې موږ ته هلته مرګ نصیب کړي ډېر فضایلو والا ښار دی دا ایمان به په آخر زمانه کې دغه ځای ته راجمع کېږي که هغه د دجال وخت دی او که هغه د عیسی علیه السلام دور دی صحیح د 40 کاله خلکو تېر کړو مدینه خالي وه واپس به بیا مدینې ته راځي ځکه یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الایمان بدأ غریبا وسيعود کما بدا ایمان او اسلام په اوله کې څه ناشنا و یو وخت به داسې راشي چې بیا به ناشنا شي منځ کې اشنا شو خو بیا به څه شي ناشنا شي دین به خلک نه پېژني د الله بندګي به خلکو ته عجیبه ښکاري
د الله سبحانه وتعالی عبادت کول به خلکو ته ناشنا ښکاري. فطوبى یومئذ للغرباء اذا فسد الناس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په دغه زمانه کې چې کله دین ناشنا شي نو دغه ناشنا خلکو دپاره په جنت کې یو خاص ونه ده. ناشنا خلک څوک دي چې په دغه ناشنا دین باندې بیا عمل کوي. او ځکه یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت کړی دا ناشنا خلک څوک دي؟ وایي چې کله خلک ګډوډ شي دوی اصلاح کوي، دوی به د قرآن او حدیث طرف ته رابلي. دغه ناشنا خلک دي او د دوی لپاره په جنت کې ونه ده. والله دې موږ په دغو کې شمار کړي. فطوبى للغرباء. دې ته مه ګوره چې خلک تا پورې خاندي، دې ته مه ګوره چې پلار نیکه د سره نه لګي او د ښځې د سره نه لګي او کلي کې درته خلک وهابي وایي او څوک درته بې مذهبه وایي، څوک درته خوارج وایي، څوک درته بد مذهبه وایي، څوک ستا ګیرې پورې خاندي، څوک ستا پنسو پورې خاندي، څوک ستا په تقوا پورې خاندي، څوک ستا په درسونو پورې خاندي، څوک ستا په عبادتونو پورې خاندي. دې ته مه ګوره ځکه چې ته هم ناشنا یې. ته به څه ناشنا به نو ناشنا سره خو خلک نه دي عادت که نه. ولې پیغمبر ونه وایي چې وسیعود غریبا کما بدا، او بیا به ناشنا شي. نو چې ناشنا شو دین، دلته ناشنا نه مراد کم دین به ناشنا شي؟ حق به ناشنا شي. دا قید به ضروري. قرآن او حدیث به ناشنا شي. د کوسلي مکوسلي به چلیږي، خزعبلات بدعات خرافات به چلیږي. اصل دین چې پیغمبر راوړی دی هغه به ناشنا شي. نو چې هغه دین ناشنا شو او چې ته په هغې باندې عمل کوې خو ته هم ناشنا شو که نه، نو بیا به تعجب نه کوې او دا به نه وایې چې دا څنګه او دا ولې. بس صبر کوه. صبر څه باندې وکړم؟ صبر په دې کوه فطوبى للغرباء، په جنت کې وونه صبر کوه، الله به دل هغه درکوي. او دا دینداري ناشنا خون کوي چې مقابل کې دي خلک صحیح دشمنان او خلکو ته ناشنا یعنې پسته دینداري څوک نه کوي. لکه بعض دلته یو کس ځان داسې ګرم کو چې اول کې ورته الله دا حق داسې نصیب کو که له منډه داسې په هوا به شو کله ناکله سم. هغه چې بیا کلي ته لاړ بیا ما د ملګري نه تپوس کوم هغه پلانې درغلی ډېر ګرم والله دې خیر کې داسې نه چې د چا سره یې جنګ جګړې نه یې کړي، چې ته وال ټکولې نه یې کړي، څه حالات دي. وی هغه خو رفولدین هم پرېښودي دي او امین هم پرېښودي دي، هر څه یې پرېښودي. څنګه؟ نو اوس وی ما سره میلاو شو، دا راته پخپله وی ما سره میلاو شو، وی دومره خوشحالېږم ویم چې یالله د بجلي په دې مانځه کې بوځه. ولې؟ نو بیا دې رفولدین کوي چې کله جومات کې تیاری شي که نه نو بیا رفولدین مزدار کوم خو چې رڼا یې بیا ونی شم کولی. نه دا څه خبره شو، دا څه خبره شو؟ ته به ناشنا یې ځکه چې کوم دین تا سره دی هغه ناشنا دی. وایي نه موږ ته خلک وایي تاسو نوي مسلې راوړئ. نوي څه ته وایي؟ خو ناشنا ته وایي که نه. دا همدقه خبره ده، هېڅ نوي نه دي. زیمه دا حدیث پیغمبر ویلی دی، بخاري کې دی، دا په مسلم کې دی، دا په سنن ترمذي کې، دا نوي دي، دا خو د پیغمبر خبرې دي. خو نوي په دې شوي چې دا خلک ورسره ناشنا دي، دا خلک یې نه پېژني، نو هغوی ته ناشنا شو. نو څوک چې په دې عمل کوي نو دا سړی هم څه شو؟ ناشنا شو. بیا پیغمبر وایي دې دپاره مې حدیث وي والذي نفس ابي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. دا ابو القاسم ساچی وی دا کم رب پلاس کی دا پاغمی دی قسمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ایمان دا دی دو جمعتونو منزل دا سی رازی لکه سنگ چی مار سوڑی تزی. دا حدیث امام احمد روڑے، امام ابو اعلام روڑے. خد دو جمعتون کمیو دی؟
مسجد حرام مسجد نبوي نو بیا خو مته ویلی چې د منځ د علاقه ده مکې او مدینې منځ کې چې کوم علاقه ده بیا خو دې دغه مراد مسجد حرام مسجد اقصی دا خبره ډېره اوږده کړه بیا خو د ټولې پکې درد نه راځي نه ته لږ نږدې ها مسجد قباء او مسجد نبوي بارك الله فيك وزادك الله علما اشاره دې ته ده مسجد قباء او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړ هو مدینه کې دي کنه مخکې حدیث تیر شو مدینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاصه ویلې ده لیأرزو الى المدینه ایمان به مدینې ته راوپش دلته دوه جمعتونو منځ له به راشي نو خو مدینې له به راځي نو دوه جمعتونه کم جمعتونه دي بیا نو بیا نږدې خبره چې دوه جمعتونه مراد هغه مسجد قباء دی او مسجد نبوي دي الغرض زما د خبرې مقصد دا هو چې عیسی علیه السلام به راوپس شي چېرته مدینې ته او په مدینه کې به وفات شي مدینه کې به وفات کېږي عیسی علیه السلام بس خلک دا خبره ذکر کوي او روایت امام ترمذي هم راوړی دی امام طبراني هم راوړی چې عیسی علیه السلام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه په خوا کې ښخېږي وایي چې د ده قبر به څلورم قبر دا ډېره مشهوره خبره په دې عوامو کې او روایت کې هم راغلي چې درې قبرونه دي دغه کمره کې څلورم به پسې د چا شي څلورم به پسې د عیسی علیه السلام شي دا روایت کې راغلي دي امام ترمذي راوړی دی امام طبراني هم راوړی او دا حدیث سندن کمزوری شیخ ابن باز رحمه الله دې ته کمزوری ویلی شیخ البانی رحمه الله او داسې نور محققین علماو دا خبره کمزوري کړې ده خو نو کوم ځای کې به ښخېږي الله اعلم موږ ته صرف ځای معلوم شو چې عیسی علیه السلام به وفات کېږي کوم ځای کې مدینه کې اوس مدینه کې به کوم ځای کې ښخېږي د دې څه وضاحت نه دی راغلی د دې وضاحت نه دی راغلی بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده چې عیسی علیه السلام به په فلسطین کې وفات کېږي او هلته به بیا دغه قبر یې هلته به ښخولی کېږي او دغه خبره بې سنده ده لکه د دې هر څه نه واضح حدیث ښکاري دا کوم ترتیب چې ما ذکر کو چې مدینه کې به وفات کېږي لکه چې یو خو مدینه 40 کاله څه ده شړه پرته ده او بیا عیسی علیه السلام د خپل عمر په آخره کې اراده وکړه چې زه مکې ته یا به حج وکړم یا به عمره وکړم د هغې نه بعد توجه مدینې ته شوه هلته حدیث کې دا دي چې مدینې ته به ایمان راواپس کېږي مؤمنان به راواپس کېږي نو ما دغه حدیثونو په رڼا کې داسې یو نقشه تاسو ته بیان کړه نو دې نه دا واضحه ده والعلم عند الله چې عیسی علیه السلام به په کوم ځای کې وفات کېږي په مدینه کې به وفات کېږي مدینه کې به کوم ځای کې ښخولی کېږي دغه موږ ته پته نشته په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د یاجوج و ماجوج نه شروع کوو چې یاجوج و ماجوج څوک دي د کوم ځای نه به راوځي څومره وخت به تېروي څه به کوي څه به نه کوي دا به تفصیلي بیانو او نن دا درس لږ وخت پکې پاتې دی خو زما څه ضروري کار و انشاءالله بیا باقي خبرې به پر روان درس کې کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او د آخرې زمانې د فتنې نه دې الله موږ په امن او امان کې ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين